رحیم د نړیوال اقتصاد دویم لوست کې راغلاست. په دې لوست کې د نړیوال تجارت د تیوري په برخه کې موږ د مرکنتلیستانو نظریات وایو. مرکنتلیستان هغه اقتصادي مکتب دی چې د دوی نظریات دا و چې البته د دوی عقیده او باور دا و چې د یو هیواد ملي شتمنۍ سره زر او سپین زر دي. یعنې څومره چې یو هیواد د سره زر او سپین زر ډېر ذخایر ولري په همغه اندازه دغه هیواد د اقتصاد له نظره پیاوړی هیواد دی او شتمن هیواد بلل کېږي په نړیوال اقتصاد کې. نو د دې دپاره چې دوی وکولی چې د یو هیواد دپاره دغه ذخایر اضافه کړي، د دوی د نړیوال تجارت برخه کې د دوی نظر دا و چې هیوادونه باید کوشش وکړي چې د تجارت مثبت بیلانس باید ولري. د تجارت مثبت بیلانس په دې معنی چې د یو هیواد صادرات باید زیات وي او واردات باید کم وي. د دې دپاره چې دغه هدف ترلاسه شي هیوادونه کوشش وکړي چې خپل صادراتي اجناس یا خدمات زیات کړي او په عین حال کې په وارداتي اجناسو باندې محدودیتونه او قیودات باید وضع کړي. اما په عین حال کې خام مواد باید صادر نشي، ځکه چې دغه خام مواد باید په داخل کې ترې استفاده وشي تر څو چې نهایي جنس تولید شي او هغه کارتمام اجناس باید صادر شي. همدارنګه د بهر څخه واردات باید کم سي، اما د خام مواد وارداتو ته نور هم باید لاره هواره سي. یعنې خام مواد باید وارد سي، نیمه کاره مواد باید وارد سي تر څو چې دغه مواد په داخل کې د تولید پروسه کې ترې استفاده وشي او کارتمام اجناس ته مبدل شي او بالاخره هغه کارتمام اجناس بیرته صادر شي بهر ته. همدارنګه د دې لپاره چې دلته کاري قوه په ارزان قیمت پیدا شي په داخلي اقتصاد کې باید نفوذ زیات شي. د دوی په نظریاتو کې دا و چې نفوذ باید زیات شي. همدارنګه د دولت کنټرول په اقتصاد کې او د دولت رول او دنده په اقتصاد کې البته ډیره محسوسیږي چې دلته دولتونه باید په اقتصاد کې مداخله ولري. د دولت رول او نقش په اقتصاد کې ډیر زیات دی د دوی په نظریاتو کې. یعنې دولت باید په اقتصاد کې مداخله وکړي او همدارنګه اقتصاد په تشدیدي شکل یا په جدي شکل او اقتصاد باید کنټرول کړي. دوی وایي چې د سره زر او سپین زر په نړۍ کې ثابت شکل لري، یعنې دا امکان نه لري چې د دې ذخایر په نړیواله کچه د دې ذخایر کې بدلون راسي. نو هر هیواد کوشش کوي چې دغه سپین زر او سره زرو ډیری برخه ځان ته جلب کړي او ترلاسه کړي او د دې لپاره یوازینۍ لاره هغه نړیوال تجارت ده. هر هیواد کوشش وکړي چې د تجارت مثبت بیلانس اختیار کړي تر څو وکولی شي دغه د سره زر او سپین زر ډیری برخه ځان ته ترلاسه کړي. خو په دوی په نظریاتو کې هغه ښکاره تناقض دا دی که چیرې دوه هیوادونه په عین حال کې په نړیوال اقتصاد کې یو بل سره تجارت وکړي، دا امکان نه لري چې په عین حال کې دواړه هیوادونه ګټه وکړي. د مثال په توګه که چیرې موږ A هیواد ولرو او B هیواد ولرو، A هیواد د 50 واحدو په اندازه سره زر او سپین زر لري او همدارنګه که چیرې فرض وکړو چې B هیواد هم د 50 واحدو په اندازه سره زر او سپین زر ولري، د دې لپاره چې A هیواد په نړیوال تجارت کې ګټه وکړي کوشش کوي چې دغه د دې ذخیره د سره زر او سپین زرو ذخیره د دې په ذخیره کې زیاتوالی راسي. یعنې که چیرې د 70 ته یا 80 ته ورسوي دا ګټه کوي. اما په مقابل حالت کې ځکه چې موږ دا لرو چې 550 سل، یعنې دلته موږ په نړیوال اقتصاد کې د سره زر او سپین زرو اندازه موږ ثابت فرض کوو چې د دې په دغه ثابت شکل لري. موږ دلته د 100 واحدو په ارزش سره زر او سپین زر لرو. نو که چیرې A هیواد 70 سره زر او سپین زر ځان ته جلب کړي، B هیواد ته یوازې 10 واحد پاتې کېږي. نو فلهذا B هیواد دلته نقص کوي او A هیواد ګټه کوي. نو دا د نظر د دوی په نظریاتو کې ښکاره تناقض دی. البته دغه نظریې په عمل کې د 14 او تر 13 پیړیو پورې دغه نظریات څخه په نړیوال اقتصاد کې استفاده کېده. اما اوس دنه موږ نور نظریات لرو چې هغه عمل ته نږدې دي او په هغه کې تناقض او مشکلات کم دي.